يقينا بهم مخصوصين لعلم كل خاصرهم دوي من فوق بي التقوى وزمون بيش ويصاب بالتقوى وبيورع كل خاصرهم أو بل مجلس کی معاملات کی نوم اساتذہ احترام موجود کی بیزات کی نوم اساتذہ کی مدوی کو مخت یقینا جمعیت کا داخل پرشن کو پرسول و بیدل اتحادیہ پرس مبادل بلو پڑھتے مبادل خبیر باندے کو خبر زور کلگا پسندت کو دیمون بیدل کو مخت بیدل دعوة عرض على الشيوخ نضع في موضع بعض تشريفه وحديث تشريفه بل بطريقة يستسرع لكي يشارك خلق أستاذ علي عرض الأحاديث العلمية وبالبخاري الشريف آخري باب أو البخاري الشريف آخري حديث عن الإمام غريب لا حيثية عرض على المحدثين أو عرض على الأساتذة أو في سنة كلام لكم بيدي الله المعاش لو واحد مختصر ده المهم إن شاء الله وشوف دالي في بابا والحديث تشريح دولا وإنزال الإنزال المستمر أو منتهى تركيبه في إن شاء الله منتهى تشريح الدولة لو على هذا المهم في بس الفاظ صديقي جواب إيه توصل بإيه آخر باب أو بجناب الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث ده في البخاري الشريف آخر حديث تشريح سنة الحديث لذلك أنا البحث ده مقصود ومختصر نتسلل مباحث الإمام يوم بحث البخاري الشريف مقام بينات ومختصر الألفاظ ويم باب بترجمة الباب مناسبات دريم ترجمة الباب تكون أجزاء موجود في أجزاء ومختصر تشريح أو وضاحت أو صورة مبحث أغاث أحاديث مباركات جناب الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه التشريح أرسو أول بحث بخاري شريف وطول كتابونه في القرآن عظيم الشان نورس أصح كتبه ده كلاچ بخاري شريف نو تصنيف شواهد مختا موطا إمام مالك رحمه الله أغا القرآن عظيم الشان نورس أصح كتبه غدل شول وكلا بخاري شريف تصنيف أو تعليق وشولو نو دغه لقب چې د قرآن عظیم الشان نو وروسته اصح د کتبو نو دا لقب په دغه بخاري شریف باندې صادق ده نو دا اصح د کتبو ده د قرآن عظیم الشان نو وروسته بخاري شریف کې ډېر فیضات او ډېر برکات دي علماء د امام بخاري طرز او طریقه په بخاري شریف کې دا ذکر کړی دي چې اول خو امام بخاري رحمه الله چې په دې کې څومره احادیث ورلل دي نو په دې خاصه په دې کې مکمل تحقیق شوی ده د شپږ لا احادیثونه د بخاري شریف کې کومه د احادیثو مجموعات موجوده ده د دې لا انتخاب شوی ده نو چې هر کله په دې خاصه بخاري شریف کې امام بخاري کا په صحت د احادیثو باندې یقین حاصل شوی ده او ایوازه په دې باندې هم د کړي بلکې معنوي خاصه نو هر یو حدیث ته د اغدور کوتو المنه او د استخارې دعا نو ورستا معنوي ورسا معنن د یقین حاصل شوی ده په صحت د حدیث باندې دغه نو ورستا د په دې کې دا احادیث ورلې دي انداز وایي د بخاري شریف سره د تکرار نه نو نظر تقریبا واقع یا احادیث دا دی په بخاري شریف کې
نو د هر یو حدیث لپاره غسل کول او دواره کوته لمونځ کول او بیا کې د استخارې دعا نو په دې طریقې سره چې کتاب جوړ وي خامخا الله دې برکت ولري. علماو محدثینو د بخاري شریف مبارکاتو کې په تجربه سره دا ذکر کړی دي چې کوم په هغه کشتۍ کې کوم بحري جهاز کې بخاري شریف پوښتني هغه بحري جهاز هغه کشتۍ هغه نظر کوي او د کوم حاجت لپاره چې کله بخاري شریف تلاوت کړي شي بخاري شریف ختم وکړي شي نو هغه حاجت الله تعالی رفاقوي هغه حاجت د انسان پوره کوي. او بل چې بخاري شریف ته د قران عظیم شان نو وروسته یو دا مقام حاصل دی چې بل هیڅ کې په بل نه ده حاصل چې په هغه جواب کې بیت الله شریف کې دې اول خمس نواني سره اخیره پورې د بیت الله شریف په دې اعلان د بیت الله شریف په جواب کې دې ختم شو ده. یو ځل سره علي صدیقی مکی رحمه الله دا بخاري شریف ورسته بل کتاب ته دغه مقام نه ده حاصل کوم چې د بخاري شریف ته حاصل ده. او بخاري شریف ته دغه بشارت منانی دا هم حاصل ده. امام ابو زید مروزی رحمه الله چې دا د فقهاو د شوافیعنا یو وجد فقيه ده هغه دا چې د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې په مو باندې د هغه خوب ورلو رسول اقدس صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورلو او متیداو یا ابا زید الى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي اے ابو زید پربوتا د امام شافعي کتاب تدریسوي او د امام کتاب باندې تدریسوي. امام صلی الله علیه وسلم زون ته چې نسبت کړه دا دغه د بخاري شریف نوم یو پسته ده جامع صحیح د امام محمد بن اسماعیل البخاري د دې کتاب کې دا امو کتاب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو زید مروزی چې یو چت علم او فقيه ده او دا یو مقدس مقام دی چې دا حجر اسود او د مقام ابراهیم مانس نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه په خود کې چې ابو زید ته چې دا کتاب امام کتاب ده او دغه مقام د قران عظیم شان له وروسته بل کتاب ته چې هغه نه ده حاصل. دا خو مختصرا د بخاري شریف مقام. دویم بحث ارجو هغه د ترجمه الباب په مناسباتو کې ده. په دې لپاره مختلف طریقونه دي. یو مناسبت د دې باب مناسبات چې د هغه مختلف مناسبات ذکر کړي دي. زاد شیخ الحدیث علامه محمد یونس دغه ایوا توجیه نکل کوم هغه دا چې اصل کې منذ سدایلی کتاب الرد على الجهميه وغيرهم التوحيد نو په دې سره مقصود چې دا د الله تعالی د صفات ذکر کول دي. جهميه او معتزله چې د الله تعالی د صفاتنا انکار کوي په هغه باندې رد مقصد ده. نو چې ارکلا د کتاب الرد على الجهميه وغيرهم التوحيد و دې سره مقصود رد په هغه معتزله او جهميه باندې چې دا انکار کوي د صفات د بارے تعالی او په دې کې چې د اثبات د صفات او صفات د وجه تعالی وا قسم دي. یو چې د هغه صفات د ذات د صفات حقیقیه د اشعریه او په نسبت باندې وو مکمل بیان مو په دې کې کړو او د ماتریدیا او په نسبت باندې وو ته د صفات دي دا صفات حقیقیه. ویم قسم د صفات او صفات الافعال دي او د صفات الاعمال یو صفات چې دا د الله تعالی وزن د اعمال هم ده. الله تعالی د عبادت
وزن د افعالو د دوی د اعمالو وزن وکړي. نو چې هر کله په دې اعمالو دا د الله تعالی د صفات او افعال ده، نو په دې باب کې الله تعالی لپاره یو صفات فعلي ثابت شول چې هغه وزن د اعمالو ده، او کې طرف ته د کتاب چې هغه الله تعالی ته اثبات د صفات کوي. نو دا د دې باب مناسبت شول د کتاب سره. او بل علماء کرام چونکې دا اعمالو بخاري شریف ټول د عمل لپاره جوړ شوی ده، یوازې د یلو لپاره نه، د یلو سره د په مقتضا د عمل چې د دوه طرفه دي، یو عمل د عمل ابتدا او دغه کتاب د عمل لپاره جوړ کړی ده. نو اول حدیث چې د چې دروړله ده، نو هغه ابتدایي دم په مبدا د عمل ابتدا د عمل باندې چې نیت ده، او د دې عمل د وزن د اعمالو نه وروسته بیا د دې ثمره او جزا او بدلات، نو هغه مبدا د عمل ذکر داسې حدیث سره شروع وکړه ده چې اصل کې د انسان تعلق چې د الله سره ارسي دا مونږ یلیو. نو اول تعلق د الله او د انسان په مابین کې ټینګيږي، دا د هغه وحي په وجه باندې. نو د وحي په ذریعه سره انسان مکلف ګرځي په ایمان باندې هم او په اعمال باندې هم. نو دا وحي چې دا مقدمه شوله د عمل، دا موقوف علیه شوله د هغه عمل لپاره. او ای طرف ته دا وزن د اعمالو دا مقدمات د هغه جزا لپاره الله تعالی په د هغه اعمالو باندې جزا کله ورکوي چې کله وزن د هغه افعالو وزن د هغه اعمالو وکي، نو هغه نه ورسته بیا جزا ورکوي، بدلا ورکوي په د هغه عمل باندې. نو مخته چې دا مقدمه د هغه عمل باندې د شروع کړه چې هغه باب د وحی ده، او دلته چې د په اخر کې هغه مقدمات د جزا او مقدمات د بدله چې هغه د وزن د اعمالو ده. نو وحي دا موقوف علیه د ایمان او د اعمالو د پاره، او جزا په د ایمان او جزا په د اعمالو باندې د دې لپاره مقدمه موقوف علیه چې دا د وزن د اعمالو ده. نو په دې لحاظ سره شروع په یو داسې باب باندې چې هغه مقدماتو، انتها په یو داسې باب باندې چې هغه مقدماتو. نو دا د اول باب او د اخیری باب کې دا مناسبت شولو. نو دا په هغه مناسباتو کې او ارسو دریم بحث چې دا د ترجمه الباب د اجزاء په تشریح کې. نو اول خدا ویو چې امام بخاری رحمه الله د دې ترجمه الباب نه غرض او مقصد چې د څه شی ده. نو د دې ترجمه الباب نه د امام بخاری غرض او مقصد چې دا رد په هغه معتزله و باندې ده، او دغه سره کمته په هغه بعضو جهمیه و باندې چې دوی د وزن الاعمال نه انکار کوي. ویلې انکار کوي وجه به سره ذکر کو. نو د دې باب نه مقصود او غرض چې دا رد په معتزله و باندې ده. دوی انکار کوي د وزن د اعمالو نه، او امام بخاری آیات مبارکات نقل کوي او په هغه باندې انعکاس د ترجمه الباب کوي، او په دې سره اثبات د وزن الاعمال کوي. دا د دې ترجمه الباب غرض او مقصد ده.
نو امام بخاری آیات پر نقل کوي باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يا وأقوالهم توزن. دا امام بخاری ترجمة الباب کی آیات پروللو. اسیم دی امام بخاری عادت دادا چې دای په کتاب او باب کې سر کې آیات ضروري استبراکن و استدلالا دی برکت خسلورو دی پارهم او زای په زای دی استدلال دی پارهم. خو چون کې دغه کتاب توحید چې دا په اعتقادیاتو کې دا امام بخاری اول کتاب الایمان هغه هم په اعتقادیاتو کې، اخیری کتاب چې دا کتاب توحید دا هم چې دا په اعتقادیاتو کې او اعتقادیاتو کې امور یقینیه او قطعیه ته ضرورت ده. نو دې وجنه امام بخاری په کتاب توحید کې چې دا د اقبال هر باب نه دی بل هر کتاب نه زیات چې دا آیتونه چې وړل دي په کتاب توحید کې وړل دي ځکه دا اعتقادیات دي او اعتقادیات چې دا په هغه کې نصوص قطعیه او ضرورت ده او آیتونه چې دي دا هغه نصوص قطعیه دي. نو په دې امام بخاری باب کې ونزع الموازين القسط ليوم القيامه الله یې چې مونږ وضع کو کیک بدو ظاهر بکو الموازین طلب کیک دو القسط لیوم القیامه د عدل لپاره پورز د قیامت کې او د تلو د کخورو نه غرض چې دا هغه دا چې په دې سره به وزن دی اعمالو کې وزن دی اعمالو کې لږ تمکیږي. د اهل سنت والجماعت تقریبا په دې باندې اجماع ده چې وزن د اعمالو دا بالکل حق ده. د قیامت په ورځ باندې چې انسان په دنیا کې څومره اعمال کړي دي د هغو اعمالو وزن وکړي د قیامت په ورځ باندې. خو لیکن یوه ډله ده د هغې معتزلاو هغه انکار کوي د وزن د اعمالو نه. دوی کې مختلفې ډلې دي. یوه ډله ده چې وزن د اعمالو ممکن ده خو لیکن واقع نه ده. غلاف معتزلي بشر بن المعتمر معتزلي په دې باندې قائل ده چې وزن د اعمالو ممکن ده خو لیکن واقع نه ده. وزن د اعمالو دا به نه کېږي واقع کېږي نه ثابتېږي نه اگر که ممکن ده. او د دې نه مسوا ډېر متقدمین د معتزلاو هغه دایي چې وزن د اعمالو دا ممکن نه ده بالکل. ویلې ممکن نه ده ځکه اعمال اعراض دي او اعراض چې څرنګه موجود شي په تلاشت هغه بیا ختم شي. نو چې د موجودیدلو سره متصل دا ختم کېږي نو چې دوی دپاره بقا نشته او دوی دپاره چې د هغه د هغې یورې موجودیدلو نه وروسته هغه وجود نشته معدوم ګرځي نو بیا به د دوی وزن د کوم ځای نه وشي. او که یې چې بالفرض و تقدیر ومنله چې یاره د دوی دپاره چې د بقا شته خو لیکن وزن ممکن نه ده ځکه وزن خو چې د هغې اجسامو کېږي نو دغه اعراض چې دا خو اجسام نه دي بلکې دا خو هغه صفات عارضه دي جسم ته. نو دې د وجې نه د دې وزن چې د ممکن نه ده او بالفرض و تقدیر که وزن ممکن شي هم نو بیا هم وزن ځکه نه کېږي چې په وزن کې پیدا نشته ده ځکه د وزن مقصد خدا ده چې د انسان هغه مستحقیت د جنت او مستحقیت د جهنم معلوم شي چې دا مستحق د جنت ده او که دا مستحق د جهنم ده. او دا الله تعالی ته اصل معلوم دي د الله تعالی لپاره علم محیطه موجود ده. نو اخر په دې وزن کې بیا پیدا څه او الله تعالی د بې پیدې کورونو نه چې ده منزه ذات ده. نو دې وجې نه معتزلات چې ده د هغه عقل په غلامۍ کې کار کوي خو لیکن مونږ دوی ته یو اولې ډلې ته یو چې کله وزن د اعمالو تاسې ممکن چې ده وګڼل چې دا ممکن ده نو مونږ یو چې که څه
دا قاعده چې هر ممکن عمل چې صادق قائل صادق په هغه باندې خبر ویر کی نو هغه بالکل چې دا وکیوي وکي کیدون کوي نو وندع الموازين القسط ليوم القيامة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نو کسه الله تعالی خبر ورکړه دا جناب رسول صلی الله علیه وسلم چې دا هغه خبر ورکړه دا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله اصدق القائلین دي ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حديثا. نو الله تعالی او جناب رسول دا اصدق القائلین دي دوی خبر ورکړه دا په وزن دي اعمال باندې نو چې ممکن دي وګڼل چې ممکن دي او قائل صدق ور باندې خبر ورکړه دا دریم خبره ته مجبوری چې اوی منه چې وزن دي اعمال چې دا هغه بالکل وکیږي کابرانو او ایغو خلقو ته مونږ دا یو چې دوی یي چې وزن د اعمالو ممکن نه ده ویلې ځکه اول خو د هغې اعراضو دپاره چې د هغه بقا نشته ځکه د بقا په خپله معرض ده او عرض هم عرض ده که چېرته د اعراضو دپاره بقا وشي نو قیام به د عرض تر عرضه پورې وشي او حالا کې معروض د عرض چې د هغه خو جسم وي د عرض چې دا چې عارضېږي جسم ته عارضېږي یو عرض خو بل عرض ته نه عارضېږي که نه ولیکن مونږ چې د هغه یو چې د هغې اعراضو دپاره بلکل هم چې د هغه بقا شته الله تعالی یې دي والباقیات الصالحات هغه نیک اعمال باقیات دا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. نو دلته په هغې اعمالو باندې نو الله تعالی د هغې باقیاتو اطلاق چې ده کړی ده او انور شاه کشمیري رحمه الله چې د هغه یلی دي چې دغه د دوی عقلا دغه معتزله هم د عقل غلامي کوي دغه د دوی عقلاو دغه د دوی ساینسدانانو چې ده نو هغه د دې تحقیق ته رسېدلي دي چې څومره اوزونه د انسانانو د خلونه خارج شوي دي یا خارجېږي دا ټول په دغه فضا کې محفوظ موجود دي حتی کې سمیع الله شیخ صاحب نور الله مرقده هغې به دا هم وی چې حتی کې په دې باندې هم کور شروع ده چې د کوم اوزونه موجود دي دې چې د هغه تمیز وکړي یو اواز د هغې بل نه چې د جدا کړي نو کسې په خپله د دوسې د عقلا دا په دې باندې قایل دي چې د هغې اعراضو دپاره چې د هغه بقا شته نو چې هر کله د اعراضو دپاره چې د هغه بقا شته نو دوسې دغه د هغې وزن د اعمالو چې په دې باندې بنا کوئ چې د دې دپاره بقا نشته ده نو دا بالکل مردوده شوله دوسې د هغې عقلاو په قول سره هم چې د هغه مردوده شوله او که چېرته تاسو یې چې دا بټي پوتې کېدلی شي خو لیکن وزن ممکن نه ده ځکه وزن دا د اجسامو پورې دا اعراض دي نو مونږ یو چې دا په دې کې به دغه اعمالو ته الله تعالی اجساد ورکړي دا به د هغې جسد په هغې صورت کې دا نیک اعمال به چې دا د کبیرو صورو په هغې صورت کې عرضه کېږي نو دا په دې دنیا کې انقلاب په حقایق شي چې دلته درې قسمه چې د هغه نو دا یو حقیقت خو ورته مابین کې مشترکه حیولا نشته نو څرنګه باندې نو موږ چې دا یو علامه ابن القیم رحمه الله چې دا په حقیقت کې په دغه دنیا باندې د هغې قیاس چې دا په دغه دنیا باندې نه کېږي د هغې آخرت چې دا حالات دا د هغې دنیا نه بیل دي بلکې په دې دنیا کې هم دوه ظرفه وي په دې دنیا او دغه شی چې د
مثال دا ورکړه مثلا دا د مدرسې تعمیر دا دایمون تاسو دې ذهن یو صورت دې نه چې د اغار وفسره په مرتبه د حیا کې معلوم او په مرتبه د قیام کې علم نو وست دا په خارج کې دا تعمیر کې دا بالکل هغه د جسم دا جوهر ده خو لیکن په ظرف د ذهن کې د دې هغه تعمیر نه چوم صورت ورخصه شوه دا بالکل چې دا هغه عرض ده قائل ایمون ته د ذهن پورې ده نو دا یو ظرف الخارج ده او بل ظرف الذهن ده دا یو شی په ظرف الخارج کې چې دا جسم دا جوهر ده او په ظرف العرض کې چې ده نه په ظرف الذهن کې دا عرض ده نو دا یو شی په دنیا کې چې دا اعمال اعراض دي ولیکن په آخرت کې چې دا یو بل علم ده دا یو دریم علم ده عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت دا یو دریم علم ده نو په دې کې دغه اعمال چې دي دا به اعراض نه وي بلکې الله تعالی به دې چې دا اجساد ورکړي او په شو دریم خبرې دوی چې کچېرته د دې وزن ممکن شي هم دا وزن چې دا غبسته بي پیدې ده مونږ چې وزن بي پیدې نه ده دا ډېر حکمتونه دي دا وزن الله تعالی چې کی دې پورې نه وي چې خلکو هغه د جهنم یا د جنت مستحقون الله تعالی زور ته معلوم دي الله تعالی دې لپاره په دې باندې علم المختام موجود ده او دا وزن چې کوي دا ډېر حکمتونه دي نو یو حکمت چې د هغه کې دا ده چې اصل کې د اتمام د حجت لپاره هغه کاس چې وزن د اعمالو یوشي او بیا چې د وزن د اعمالو په نتیجه کې د دا هغه سیئات درندشي جهنم مستحق وګرځي نو دا وزن په د باندې چې د هغه حجت وي نو د اتمام د حجت لپاره دا یو او دویم چې دا د ابتلاء امتحان لپاره هم چې الله تعالی دلته وزن د اعمالو خبر ورکړه نو دا دار الابتلاء ده نو مسلمانون بلکې د انسانون چې دا باندې چې دا هغه ایمان لري او کنه لري نو دې وجه نه دا د دا د هغه وخت سره متعلق وو د هغه وخت سره تړلی وو چې د هغه معیار د هغه اعراضو لپاره نه و موجود خو لیکن اوس چې دا بالکل دا سول د سره نه وریدېږي نه د وزن د هغه اعراضو په اعراضو کې د مقولې د کیف نه دي ولیکن د دې سره داسې آلات اروتلې دي چې د هغې حرارت درجه چې ده د هغې مقدار بالکل معلوموي هغې بارودت چې ده هغه درجه دا معلوموي دغه سره کم ده دې لپاره سپیک میټر لګېدلی وي نو دا د هغې په ذریعې سره معلومېږي اوس خو څنګه نه د سول چې د هغه وریدېږي نه چې دا په اعمال اعراض دي د اعراضو وزن څرنګه کېږي د مقدار څرنګه معلومېږي نو موږ یو چې حرارت عرض ده دغه سره کم تبرودت عرض ده دا حرکت چې دا یو عرض ده د هغې اعراضو نه دغه بجلي چې د پروتکتورونو کې دا یو عرض ده د هغې اعراضو نه ولیکن دې لپاره آلات اروتلي دي چې په دې آلاتو سره د دې مقدار معلومېږي چې په هغه دنیا کې یو عاجز انسان دغه آلات چې د هغه جوړوله نو الله تعالی د هغه قدرت نه خو چې دا یوه خبره مو لري نه هر ممکن چې دا الله تعالی په هغې باندې قادر ده نو وصل د اعمالو دا بالکل حق ده الله تعالی په دې باندې خبر ورکړی ده او موږ په دې باندې مکلف یو چې په وصل د اعمالو باندې موږ چې د ایمان ورور القسط ليوم القيامه القسط په ترکیب کې دوه صفات د موازینو لپاره نو ونضع الموازین القسط نو موږ کې ګټو هغه تلې القسط هسې تلې چې هغه عین عدالت ده
حمل مبالغتن او یا دلته عبارت کو حسب دی مضاف سره ده ونزع الموازین مونږ کې ګدو اغتلی نو د عدل ولا تلی مضاف چې دا مقدر کو زوا اغتلی چې هغه خوندون د عدل وینا کې او یا د القسط چې دا مفعول له ده نو معنا دا ونزع الموازین مونږ تلی کې ګدو نو د څه لپاره القسط د اظهار د عدل لپاره دا بیا مفعول له ده موازین جمع ورل شوی دی بعض علما په دې باندې کېل دي چې د قیامت پورې باندې به واته نه او څومره به نو بعضی چې د هغه افراد په هغه عادت باندې چې څومره انسانونو شمیرامي هر یو د لپاره ځون تکلا او بعضی چې نه د هغه اعمالو صوم د لپاره ځون تکلا د صلات د لپاره ځون تکلا د هغه زکات د لپاره ځون تکلا او څوک چې نه اعمال دو اقسام ته منقسم دي یو د قلب سره تعلق لري بل د لسان سره تعلق لري بل د بقیه اعضاء سره نو د لسان اقوال د لپاره ځون تکلا په دې دنیا خو حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله څنور علماء سره دي په دې باندې کېل دي چې میزان به د قیامت په ورځ باندې واوي دا به ډېرې نه وي چې واوي د جمع ویلې وړل شوي دي د جمع د عظمت دی وجنه دا به یوه ډېره لویه تله وي ابن شاهین د عبدالله ابن عباس